د یار پرته بل چا سره ولګېده، نه مې د یار پرته بل چا سره ولګېده، نه مې د عشق په بل کاغذ کې ګوته ولګېده. او زه ورته ځکه په مسکا شوم چې راویې کتل، مننه، زه ورته ځکه په مسکا شوم چې راویې کتل، ما وی له ما سره د یار البته ولګېده. او دې ته توجه کوئ، وایي څو ځلې سرې شونډې تر سپین پلو لوڅې شولې، څو ځلې سرې شونډې تر سپین پلو لوڅې شولې، سره اشاره د خطر څو کرته ولګېده. مننه. کائنات چې خدای پیدا کړ نو خدای چا پیدا کړی؟ لږ ورته متوجه شي، ډېر غټ فن پکې پروت دی. کائنات چې خدای پیدا کړ نو خدای چا پیدا کړی؟ یو طاقت د ژوند په شار ستا وکیل مه خدایه، یا به بیرته سور کافر شم، یا به غوث د زمانې شم، یا به غوث د زمانې شم، یا به غوث شم په توره، یا به عقل او شعور له ملغلرو کې غمی شم، یا د دې خلکو ذهنو کې به سور مرګی د زلزلې شم، د دې خلکو په ذهنو کې د مغرب چپې سوري دي، د سوالونو سلسلې دي، د ځوانانو په سرونو څنګه څنګه اندېښنې دي، د کیسو پسې کیسې د سوالونو سلسلې دي، د ځوانانو په سرونو څنګه څنګه اندېښنې دي، د کیسو پسې کیسې دي، د الله د شان په شان کې څه ناحقې فیصلې دي، د خالق په ذات خبرې دا لا څنګه فلسفې دي. دغه سوال دی چې سوال نه دی، د مغربو نظرې دي، د ملحدو عقیدې دي، د الله د دشمنانو فلسفې دي، خوړندې دي. ما ته وایي چې خدای کوم دی او په کوم ځای کې اوسېږي؟ کائنات چې خدای پیدا کړ نو خدای چا پیدا کړی؟ ما ته وایي چې خدای کوم دی او په کوم ځای کې اوسېږي؟ کائنات چې خدای پیدا کړ نو خدای چا پیدا کړی؟ نو بیا واوره لیونۍ ستا د ذهن دغه بندې دروازې دې راکولاو شي، بیا واوره لیونۍ ستا د ذهن دغه بندې دروازې دې راکولاو شي. حقیقت دی چې الله شته، یو طاقت د ژوند په شا شه. زما هغه خدای نه دی چې په غاړه اویزان وي، زما هغه خدای نه دی چې په غاړه اویزان وي، چې سور خالې په تندي وي، د سرو وینو ډکه ژبه په مخوکه یې پرته وي. او نه زما هغه خدای دی چې شیشو کې نمایش وي، نه زما هغه خدای دی چې شیشو کې نمایش وي، کلیسا کې راځوړند وي، او په لاسونه یې میخونه په څټک وي وهل شوي. نه زما هغه خدای دی چې د اور لمبې ترې خېږي او یو څو ړانده کاڼه ترې ستایش کوي تاویږي. نو واوره واوره لیونیه، که ته وایې چې خدای کوم دی او په کوم ځای کې اوسېږي، واوره واوره لیونیه ستا د ذهن دغه بندې دروازې دې راکولاو شي. زما خدای د نور نه جوړ دی، پکې مینه محبت دی، مصور دی، تخلیقکار دی، یو قوت دی، یو طاقت دی، قل هو الله احد دی، او بیا الله الصمد دی. که ته وایې چې خدای کوم دی او په کوم ځای کې اوسېږي، نو واوره واوره لیونیه ستا د ذهن دغه بندې دروازې دې راکولاو شي. زما خدای د نور نه جوړ دی، پکې مینه محبت دی، مصور دی، تخلیقکار دی، یو قوت دی، یو طاقت دی، قل هو الله احد دی، او بیا الله الصمد دی، لم یلد ولم یولد دی. زما خدای د ژوند احساس دی، زما خدای ژوند د احساس دی، د سارک سره اوسېږي، د چا سترګو کې غړېږي، د چا وینه کې چلیږي، د چا اوښکو کې بهېږي، د مظلومو په سینه کې لکه زړه هسې درزېږي، د مظلومو مظلومیت ته د لیلا په اننګو کې لکه لمر هسې پړکېږي، د مظلومو مظلومیت ته د لیلا په اننګو کې لکه لمر هسې پړکېږي، لکه ژوند د باغچو کې خوشبویي ترې راخورېږي. فلسفو کې خدای نشته، مثال صاحب، فلسفو کې خدای نشته، مسلو کې خدای نشته، معاملو کې خدای نشته، حوالو کې خدای نشته. که په عقل او دلیل چې ورته وایي چې خدای کوم دی او په کوم ځای کې اوسېږي، نو بیا واوره لیونیه ستا د ذهن دغه بندې دروازې دې راکولاو شي، چې دوه درې سمندرونه په کوزه کې نه ځایېږي، نو دا دومره لوی الله به ستا په سر کې څنګه ځای شي؟ چې دوه درې سمندرونه په کوزه کې نه ځایېږي، نو دا دومره لوی الله به ستا په سر کې څنګه ځای شي؟ ای بدبخته لیونیه، ته د خپل عقل سنبال ته ستا شعور دې په بلا شي. خپل دلیل دې ځان سره که ما زلمي په پټو سترګو او زما ناستو ملګرو بېدلیله خدای منلی، بېدلیله خدای منلی، بېدلیله خدای منلی.